السلام علیکم ګرانی مینوال ز فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضرم دوستانو زما چې کوم نننې هغه ټاپک دی هغه د نادیه ګل په باره کې دی. نادیه ګل دوبۍ ته تللې ده او دوبۍ کې د نادیه ګل څه کار روزګار دی هغه هم تاسو ته پته ده. خو دې ځل لا چې دی نو ډېر یو غټ پلانینګ یې جوړ کړی دی د مسافرو نه پیسې راویستلو دپاره. دوستانو تاسو په خپله لږ سوچ وکئ. نادیه ګل، ریشم ګل، فاطمه ګل، نیلم ګل، دا څلور وڼه چې کومې دي دی تللي دي. اوس په دې کې دوه پارټیانې جوړې شوي دي، نادیه ګل، ریشم ګل او فاطمه ګل. دا چې دی نو یو اړخته دي، دا د مراد هغه ټیم دي، او نیلم ګل چې کومه ده د هغې هغه پارټي بیله ده. نو نادیه ګل تللې ده، هغې څخه چې دی نو د هغې هغه پلټون تللی دی. نو دا ټول چې تللی دي دی ټول صرف او صرف یو مقصد دپاره تللی دي چې کوم هلته کې مسافران نست دي د هغې جیب تشولو دپاره تللی دي. نور د دې څه مقصد نشته. پاکستان کې دی دا شو کولی شو، خو دلته کې دی ته پته ده چې زیات به وي نو د ټکټو پیسې به خلک ورکړي او ډېر حد وکړي. ټکټو نه علاوه څوک به چې دی نو 1000 روپۍ به پرې لړه به کړي، څوک به چې دی نو 15000 به پرې لړه کړي وبشیندي. نو په دوبۍ کې خو بیا تاسو ته ښه پته ده هلته کې د پاکستاني پیسې خو نشته. هلته کې بیا چې دی نو دا ریال دي، درهم دي، او دا به مسافر به بشیندي چې څومره زیات پیسې به بشیندي نو دی ته به چې دی نو دونه زیات فایده ده. نو الله پاک دې د مسافرو په حال باندې مریم وکړي او الله پاک دې د هغې حق حلال ګټه ده. نو الله پاک د هغې هغه پیسې دې ضایع نه کړي، ولې چې کور ته د خپل ملک پاکستان ته د خپل فیملیز دپاره د پیسې رولېږي. ولې چې دلته کې حالات ډېر زیات خراب شوي دي، سپیشل د دوبۍ حالات هم ډېر زیات خراب شوي دي چې کوم مسافران هلته کې پاتې کېږي. نو الله پاک دې د مسافرو په حال باندې خپل رحم و کرم وکړي. بس دوستانو زما دا میسج او دا پیغام هم ما له خپل دوستانو سره شیر کوم. انشاءالله ډېر ژر په یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د لوی الله په امان، والسلام.